السلام علیکم ملګرو د ایشیا کپ د پاره د پاکستان او افغانستان کرکټ بورډونو خطرناک سکواډ اعلان کړل د پاکستان او د افغانستان په سکواډ کې به کم لوبغاړي شامل وي نو ټول معلومات در لپاره دی ویډیو کې در کوم نو دا ویډیو د ریپورت راست تر اخره پورې وګورئ ملګرو تاسو ته دا معلومه شي چې ایشیا کپ ورځ دوه بعد شروع کیږي چې په ایشیا کپ کې اولنې میچ د پاکستان او د نیپال د لوبډلې ترمنځ په 10 اگست باندې دی چې دا میچ په د ملتان په سټیډیم باندې ترسره کیږي په ایشیا کپ کې ټوټل 14 میچونه کیږي چې د ایشیا کپ سلور میچونه په پاکستان کې کیږي او د ایشیا کپ چې کم 9 میچونه د نو په سریلانکا کې ترسره کیږي تاسو ته دا معلومه شي چې افغانستان د لوبډلې د ایشیا کپ دوه میچونه په پاکستان کې دي د پاکستان او د افغانستان په سکواډ باندې نظر اچو راځي چې اول وګورو د ایشیا کپ د لپاره د پاکستان د لوبډلې سکواډ د ایشیا کپ د لپاره د پاکستان په لوبډلې کې شامل وي کپتان بابر اعظم عبد الله شفیق فهیم اشرف فخر زمان حارث رؤوف افتخار احمد امام الحق محمد حارث محمد نواز محمد رضوان محمد وسیم وزیر نسیم شاه سلمان علی آغا سعود شکیل شاداب خان شاهین شاه افریدی او اسامه امیر او طیب طاهر به هم د ایشیا کپ د لپاره د پاکستان د ټیم سره ټریول کوي نو دا ولس لوبغاړي به د ایشیا کپ د لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل وي نو تاسو سره یې نظر لرئ چې د پاکستان د سکواډ د ایشیا کپ د لپاره څنګه دی زما په خیال د ایشیا کپ د لپاره د پاکستان د سکواډ ډیر مضبوط او قوي دی تاسو را سره هم خپل رائے خپل نظر ضروری شیر کړئ که د ایشیا کپ د لپاره د افغانستان د لوبډلې په سکواډ باندې نظر واچو د افغانستان د لوبډلې کپتان به وي حشمت الله شاهدي رحمان الله ګرباز ابراهیم زادران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زادران محمد نبی اکرام علی خیل راشد خان گل بدین نائب کریم جنت عبدالرحمن شرف الدین اشرف مجیب الرحمن نور احمد سلیم صافی او فضل حق فاروقی نو دا ولس کسیزه لوبډله به د افغانستان د ایشیا کپ د لپاره وي نو تاسو سره یې نظر لرئ چې د ایشیا کپ د لپاره د پاکستان او د افغانستان د سکواډ ټیک دی او کنه د پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوالو سره خپل رائے خپل نظر ضروری شیر کړئ